خلکو سره د اول ورځ نه تر اوسه هم چې شروع کړي دي هغه تاسې زموږ کارونه ګورئ زموږ ټیم ګورئ ډېر ښه په مخ روان یو اتلان نه مننه کوو چې موږ سره ډېر ښه همکار دی او ښه د ورورولي فضا جوړ سوی او ما خپل د کرکټ د مینهوالو سره یو ژمنځ کړی و چې زه تاسو ته تلویزیون جوړوم او موږ په ده باندې کار شروع کړي کار هم چې شروع کړي بیا خبر سو چې د افغانستان را د تلویزیون محترم رئیس صاحب میخیل هم یو د آر ټي سپورټ چینل جوړوي نو په ده فیصله ورسېده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره او هم د آر ټي اداره دواړه د افغان ولس جایداد دی نو په ده لپاره موږ ویل چې یو بل سره به شراکت کوو دا شراکت به نن امضا کېږي بخیر او د افغانستان کرکټ بورډ د ای سی بي ټي وي پروګرامونه ټول به د آر ټي سپورټ له طریقه ژوندی بنای او هر کرکټ میچونه چې وي تاسو به یې ګورئ نو موږ به د یو ټیم یو بل سره به کار کوو زموږ د ټي وي پروګرام او د دوی د آر ټي ای ټیم یو بل سره ټول په خیر په ګټه کار کوو او زر ته زره د آر ټي ای سپورټ شروع کېږي مننه تشکر نور خبرې خو ډېر دي زه به میاخیل صاحب ته وخت ورکړم چې بیا وغږېږي زه غواړم څو مسلې یاد کړم اول د افغانستان بانک نه مننه چې موږ سره یې همکاري کړې ده او همچنان د ټیمو څښتنون نه یا اونروز نه خیر اوسئ خصوصا په آخر دقایق کې تاسو موږ سره ډېره همکاري کړې مننه کوو د هغه نه او همچنان د نور بین المللي ملمانونه چې دلته راغلي موږ سره کرکټ سره کار کېږي په دغه شپږیزه کې موږ سره دی هغوی نه هم ډېر مننه کوو او یو بل زیری دا دی چې سبا سه شنبه او بل سبا چهارشنبه کرکټ به مفت وي موږ به ټکټ پیسې نه اخلو تاسو نو په هغه لوبډالې چې دی راسئ ډېر مننه خیر اوسئ نو د شپږیز په بریالیتوب او شپږیز نه تنه مالي ګټې د اتلانو نورو ته لري ما ته معنوي ګټه لري او ګټه یې دا ده چې د افغانستان آینده اتلان په دې کې روزي او د اوسني اتلان سره یو ځای کرکټ کوي ډېر مننه تشکر خیر اوسئ